لکه مې دا تیرې نام فلم چا کړی دی کوم میوزیک ډایرکټر ما یو البوم هغه هیټ شو شین اسمان زری زری کنه دا غینه باز نسیم سي ما په زیرو کو تاسو راشه یاره څومره پروډوسران دي کا څومره ډایرکټران دي دي خلکو نه ډیر زیات خپایم او ډیر زیات ګلی می دي خلکو نه دي هغه په دغه وجه باندې چیرې دو ګور خپل ځان مخکې کوي او د میوزیک ډایرکټر یا د شاعر یا د کوم سینګر په کار د ګور دا کوم تړلي خلک یار چې لکه زموږ ذکر خو کی کنه چې دا د دن فلم ریلیز شوی دی نو ما ته پته چې سید تاکل انټرویو ما کتلی و د کیسر سنوبر ما کتلی و د عمران خټک ما کتلی و داسې ډیرو کسانو ما انټرویو نه وکړې او ما باقاعده تاسو کوم انټرویو نه کړی ټولې ما کتلی وي خو په دې کې یو کس داسې نه دی چې هغه چېرته د میوزیک ډایرکټر خبره کړې نه مخکې ارشد خان د ما یو فلم کړی و هغه د ښکلې ثوابۍ هغه چې مشهور شوی کنه نو په هغې فلم کې او د هغې نه دې خوا فلم کې ما ارشد خان سره هم ډېر فلمونه کړي دي کنه ډېر زیات فلمونه ما ارشد خان سره وکړه تر اوسه پورې نه شهید خان نارشد خان هغه هم زما ذکر نه دی کړی ځکه څه په خدای د دې خلکو نه ډیر زیات خپایم او ډیر زیات د دې خلکو نه خپایم چې ولې یاره موږ ټول چرته کینو نو دار باز خان صاحب دی دا جبګل صاحب دی دا جایګیر صاحب دی دا سید تا کاله دا پلان کې دا پلان کې او دوی چې کینی بالکل زموږ په کې ذکر نه کوي پښتو فلم کې ټول نه زیات خلک غاني اوري کنه نو ټول زیات مهنت خو پکې زمونږ دی او مونږ داسې وشتیو تاسو په رب یقینو کوي چې لکه هغه یو سړی چې چیر اوړي کنه خدمت کوي دا غنه مونږ دي خلکو لاندې وشتیو ما دا ویلي دي چې ان شاء الله کال په کال به فلم کوم او هغه کما زما ته به ټیکو او شوق سوی شوق د پاره کنه او بزړه ما شو ولادي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مورادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په پیښور کې ما سره پسند کې یو داسې شخصیت ناست یو داسې نوموړی کس حضرت محمد ضرور صاحب چې د موسیقۍ د دنیا زبوت یو بیتاج بادشاہ وي ما یو داسې نوم دی قدرمنو کوم ګورو د دوی په کریډ باندې بشمیره سپر هټ غانې پرتی دي کوم فلم ګورو کوم ډرامو ګورو وفای کې د موسیقۍ ډېر زیات غټ کرداري د ډایرکټر کردار ځان لري د کیمرامین نور چې څومره د غز یي خو خاص کر پای کې د میوزیک چې په فلم کې خاص کر چې کم کردار دی چې د کم فلم میوزیک بیکاري مطلب غانې که فلم هټ کیږي نو زیات د غانو د وجه هټ کیږي چې کمی غانې هټي وړاندې غانې راځي چې غانې هټي نو پای کې د فلم د هټ کېدو ډېر غټ کرداري نو کې موږ سره ضرور استاد ناس دې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مراد خان څنګه تاسو خې ډیره مننه خوشاله اوسئ د پرواز ټي وي ټول څومره کارکون چې دي ټولو ته ډیره مننه چې تاسو موږ سره انټرویو کړه سره بس موږ خو تاسو غچولي د عمل کسات ته خامخا شو بس کې تاسو شو بس سره موږ ریلیټډ خامخا چې ملاقات دي بالکل خاصه په وینن سبا سو مصروفیت ولا نن سبا خو زه خو د یو انجیو سره د هغو د پاره ریکارډینګونه کوم او بل څه آریان خان راغلی هغه ته مې غانې ریکارډ کړي زموږ د پښتو آریان خان افغانستان هغه ته مې سندر ریکارډ کړي جاوید امرخیل ته لکه بس دې دغه کې لګیو او بس اختر چې هغه خو بیا هم د فلمونه یو ډرامي او بس پکې شروع لګي نو په فلم کې ما څنګه خبر وکړه فلم کې د موسیقۍ ډیر غټ لاسي فلم میوزیک هټي نو فلم خامخا هټ کیږي نو تاسو دغه حواله سره سوې مطلب فلم کې د موسیقۍ څومره کردار دی یاره که زه تاسو ته وایم کنه چې څومره لکه اوس فلم کې یو ډایرکټر دی چې هغه اریو دی کنه چې څومره مهنت هغه وباسي کنه نو عمره د میوزیک ډایرکټر چې دی نو هغه په دې باندې مهنت وباسي او ځان ته یو دنیا ده کنه نو موږ دار یو عوام زړه ته ګورو چې دا بس خوخي دا بس هغه په شاعري کې موږ دومره چیز جاتو بکو چې چا خبر سل 200 غانو کې هغه واته غاني رو باسو کنه چې دا غاني په کې خېدی بیا دا غینه بعد طرزونه جوړ کا کمپوزیشن چې ورته جوړ کو ناغین ریکارډ کول او بیا لکه आवाजونه په کې جوړ کړه خو ډیر دغه دي خو زما دغه یو ګیله ډیره زیاته ده او د اکټرانو نه او د ډایرکټرانو نه که زدا چې خبرو کوم چې را پدې کې کوم یو وکټر دی په پښتو کې چې هغه به ما نه پیژني هغه جنې دی هغه سړی کنه هغه څومره پروډوسران دي که څومره ډایرکټران دي خو تاسو یقین وکئ چې دې خلکو نه ډیر زیات خپایم او ډیر زیات ګلی می دي خلکو نه دي هغه په دغه وجه باندې چیرې دو ګور خپل ځان مخکې کوي او د میوزیک ډایرکټر یا د شاعر یا د کوم سینګر په کار د ګور دا کوم تړلي خلک یار چې لکه زموږ ذکر خو کی کنه دوی چې
کوم انټرویو ما کتلې ده او کوم دغه ما کتلې اوس اختر کې کوم فلم هټ شوی دی دا دیدن نو دیدن فلم ما کړی دی چې زما چې څومره انټرویو چا کتلې چې ما کوم کار کړی نو تاسو یقینو کې ما به ټول نامې اخیستي کنه ځکه چې هغه سره زما صدقه نه خو زم چې نه لکه دا ټول موږ د یو ټیم خلک یو لکه د دوه نمونه ما اخیستي دي خو تاسو یقین وکړئ چې دا دیدن فلم ریلیز شوی دی نو ما ته پته چې سید تاکل انټرویو ما کتلې و د کیسر سنوبرم ما کتلې و د عمران خټکم ما کتلې و دا چې ډیرو کسانو ما انټرویو نه وکړي او ما باقاعده تاسو کوم انټرویو نه کړی ټول ما کتلې وي خو په دې کې یو کس دا سند دی چې هغه چرته د میوزیک ډایرکټر خبره کړي چې دا ادم زمونږ یو ویسا دا یو دغه د کې انلاین کې اوس په پښتو فلم کې ټول نه زیات خلک غاني اوري کنه نو ټول زیات مهنت خو پکې زمونږ دی او مونږ داسې وشتیو تاسو په رب یقینو کوي چې لکه هغه یو سړی چې چیر وړي کنه خدمت کوي دا غنه مونږ د خلکو لاندې وشتیو ځکه څه په خدای د دې خلکو له ډیر زیات خپایم او ډیر زیات د خلکو نه خپایم چې ول یاره مونږ ټول چرته کینو نو دار باز خان صاحب دی دا جبګل صاحب دی دا جهانگیر صاحب دی دا سید تاکاله دا پلانکی دی دا پلانکی او دوی چې کینی بالکل زموږ پکې ذکر نه کوي نو ډیر افسوس خبره زموږ په پښتنو کې ډیر افسوس خبره ده بالکل ډایرکټر خپل مقام دی خو د میوزیک ډایرکټر دا هم یو غټ مقام څنګه چې ډایرکټر یو فلم کې ډایرکټر د میوزیک هم ډایرکټر دی دا طرزونه چې نه دا دغه غاني ورکم دی نه هیټ مراد خان ته کینو کا چې کله ز فلم کومه یا دغه کومه د نمخ ارشد خان ته ما یو فلم کړی واغه د خپل ثوابي هغه چې مشهور شو کړه ته پر رب یقینو که چې ما شل ورځې په کور کې داسې تیرې کړې وي چې نه به مې چا سره خبرې کولې بس بره کمره کې به پروت وم باجه پرته وه او بس ناز به دا طرز جوړ کړه یاره دا به ټیک نه دا جوړ کړه دا به ټیک نه نو دومره محنت ما په هغې باندې بیا د هغې نه رالم په سټوډیو باندې بیا د هغې باندې چې کله اواز خیجي بیا کله میکسینګ کې ځان هم بې تبه برباد کو نو په هغې فلم کې او د هغې نه دې خوا فلم کې مارشد خان سره هم ډېر فلمونه کړي دي که نه ډېر زیات فلمونه مارشد خان سره وکړه تر اوسه پورې نه شهید خان نه ارشد خان هغه هم زما ذکر نه دی کړی او زما ذکر نه دی کړی چې راته ورګه دي کې څوک میوزیک ډایرکټر څوک دی یا دغه څوک دی نو بس په دې خبره ولا ډېر زیات افسوس کوم اوس ما دا ویلي دي چې ان شاء الله کال په کال به فلم کوم او هغه کما زما ته به ټیکو او شوق سوی شوق د پاره کنه او بزړه ما شو ولادي دغه زه د پښتو فلمونو ما د پښتو فلم ډیر غټ یو شیز غړلو تاسو یقینو کوي ما پیله فلم د نسیم خان صاحب سره کړی دی چې زما یو البوم هغه هیڅ شو شین اسمان زری زری کنه دا غینه باز نسیم صاحب ما بزیرو کو تاسو راشه یاره تاسو مې ما وتل مې نسیم خان صاحب ما چرته فلم کړی نه دی او دا څنګه مړ فلم سي خو تراز دی په یو مو تراش زر سچويشن او دا حکم نو هغه سچويشن راته وړو غلامي نه منم بیا هغه فلم دا غینه بعد ما بن نسیم خان صاحب هغه فلم کو نو چې کله را ما کله د نسیم خان صاحب مینه وکړه تاسو په رب یې کینو هغه اوس زمانه نه یریږي چې نسیم خان صاحب زما ته ډیره مینه را کړې و او چې په کوم ځکه بکې نستله خبره کوله پیاله به د میوزیک خبره کوله زه حیران دغه ډایرکټرانو ته ما چې لکه دوی سره مثبت کړی دي او چې کله موږ ته کارګيري یاره نو بیا خو دغه شي چې یاره تاسو راشي او دا دې کنه خیر دې کنه دا خپل کار دی او دا دې واغ دی او چې کله یو کله اخر کې موږ سره دغه چلو تاسو یو خبرو که تاسو چې موږ دا ما دا غانه جوړوله دا کوم دیوس په سنی فلم دی ولا خولي خولي ثواب ته چې 15 16 ورځې ما په غیبه نه سوچ کړو دا زمون په ذهن کې خدا خیال چې بس ضرور صد بکینه او بس طرز بجوړ کې په یو 10 15 منټ کې په دغه ګټه کې او غل بجوړ شي ته 15 16 ورځې یاره ته کینو کا مراد خان چې دا میوزیک چې کوم دی کنه دا ډیر زیات تکلیف غواړي دا ټولي دنیا ته به آسان ښکاري ځکه موږ د پردي ورستو خلک یو کنه مخې خو نه یو مخې خو یو سنگر راشي په 10 منټه کې 8 منټه کې خپل غانو کې چې کله غانه هټ شي وګوره کنه شاپاروک غانو هټ شو شاپاروک ډیره خسته غانه ویلي او پوی کنه چې چا زړه چاودي دي او دا شاته مهنت د چا دي اغه زه هوا متوبت نشته دي نو زموږ د ډایرکټرانو او د اکټرانو د خلکو توبت شته دي کنه چې د مهنت د چا دي نو نم هغه خلک یادي او نم دا خلک یادي نو زه خو هم چې څوک موږ د پښتو فلم کوي نو ماته دا ځخکاری او دا نه درته حقیقت خبره کوم چې دا بالکل لکه بي پزول دي زه بالکل بي پزول غنم چې نن سبا کې څوک د پښتو فلم کوي او هغه میوزیک نو هغه بالکل کله پیسو د پاره کوي ټیک د بس پیسې غټلی پیسې به غټي خو یار موږ زیات کوشش دي هغه د عزت کوو موږ د پښتو د پاره کار کوو موږ د پښتو د پاره کار کوو موږ د خپل نوم د پاره کار کوو چې موږ مخکې خلک کو پیژني د کوم ډیر خلک به چې ځکه زروان مالک دا ضرور دی او دا کنه نو په شکل خو نه یو کتلی کنه نو ګور نو داس خو په کار نه چې لکه یو خو استاد خبره کوم کوم انډیا چې موسیقاران دي موږ کتلی نه دي
بهرحال څنګه چې موږ په کیسټو کې غوښتل لکشمیکانت پیاره لاله او پلان کې لکه میوزیک وایي نمونه بغستل نو تاسو خبره چې لکه څنګه چې هغه بغستل نمونه پبلسټی لکه موږ لیدل خو نه دي خو صرف نمونه موریدلی یاد دی را د چیرې دغه دی نو دغه څه پکار چې تاسو نمونه بغستل دا زما خطا خبره کول ز بل ورځ ناس او ما سره مرګره ناس او هغه لنګ د میوزیک سره تعلق نه ساتي نو هغه ناس ته ما ته یاره د انډیا والا یعنی زور موډیر خسته خون کې دغه کوي کنه نو ما ورته مې لکه مې ته خو بیا پوي مې لکه مې دا تیرې نام فلم چا کړی دی کوم میوزیک ډایرکټر ماته نو ملک تاسو پر رب به کې نو کې ماته پتا نه و هغه ماته نو ملک کړی دا بیا هغه پورا خبر راته وکړه بیا ماته د دې خلکو ما پوری هیستوري کتلې دا چې دو پیاله د شاعر او د کمپوزر دغه کوي ګلکار خو بیا ډیر روسته خبره دا زمونږ یو پښتو د چروره په پښتو کې وروره اول باغ خلک یادای چې دغه په کیس کارم نه کنه په اخر کې چې زمونږ نمونه تراشي نو خو په کې داسې دغه کې چې مونږ په کې بالکل پاسړو کې نشماري چیرې دا سوق دی دغه دی کنه